لومړی انسان چې فضا ته وختی څوک و؟ لومړی انسان چې فضا ته وختی د شوروي اتحاد یا USSR څخه فضانورد یوری ګاګارین و. یوری ګاګارین د 1961 میلادي کال د اپریل پر 12مه په ووسټوک 1 راکټ کې په قزاقستان کې له روسي فضایي سټیشن څخه فضا ته ولاړ. دا د بشر په تاریخ کې اول انسان و چې فضا ته پورته سو. د ګاګارین دا سفر ډیر لنډ و. ټول سفر یې 108 دقیقې وخت ونیو او په دې 108 دقیقو کې د مځکې پر کرې یو وار راوګرځېد. کله چې مځکې ته بیرته راکښته سو نو روسانو خپل دا قهرمان په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځه. تر دې سفر وروسته یوری ګاګارین په ټوله دنیا کې مشهوره سو او ډیرو هیوادونو ته سفرونه وکړل. د 1961 میلادي کال په ډسمبر کې ګاګارین افغانستان ته هم راغلی. دا نو د افغانستان د آخرني پاچا مرحوم اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ وختونه و. په هغه وخت کې افغانستان آرام و. اکثره خلک یې د تعلیم په ارزښت پوهېدل. زموږ ګران افغانستان په تعلیم او نورو برخو کې ډیر ښه پر مخ روان و. افغانانو د ګاګارین تود هرکلی وکړ. وای ګاګارین افغانانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې هغه وخت به لیرې نه وي چې یو افغان فضا ته ولاړ سي. یوری ګاګارین د 1940 میلادي کال د مارچ پر 9مه په روسیه کې زیږېدلی دی. مور او پلار یې د حیوانانو په یوه حکومتي فارم کې کار کاوه. په 1986 میلادي کال کې د افغانستان حکومت د ګاګارین په ویاړ د پوستي ټکټان چاپ کړل. اوس خو ټول خلک ایمیلونه کاروي. هغه وخت به خلکو پر کاغذ خطونه لیکل او په پوسته کې به یې دوستانو ته استول. نو د پوستي ټکټان هم ډیر مهم و. د ګاګارین یوه خبره ډیره مشهوره سوه. وای کله چې راکټ پرواز ته آماده سو نو د له راکټ څخه د راکټ سټیشن ته په مخابره کې په ډیر زړورتوب په روسي ژبه ویل پایخلې. دا یعنی درځئ چې ځو. وای تر دې وروسته چې به په روسي هیوادونو کې چا یو لوی کار پیلاوه نو به یې ویل چې پایخلې یعنی درځئ چې ځو. فضا ته د ګاګارین تر دې سفر وروسته د روسیې او امریکا ترمنځ سیالوی نور هم زور واخیست. دا سیالۍ دغو دوو هیوادونو ته ډیرې ګټورې تمامې سولې ځکه هر هیواد غوښتل چې په ساینس، ټکنالوژي او علم کې پرمختګ وکړي او په همدې خاطر ده چې اوس دا دوه هیوادونه په دنیا کې له لویو او مخکښو هیوادونو څخه دي. یوری ګاګارین فضا ته تر خپل سفر 7 کاله وروسته د 1968 کال د مارچ پر 28مه په ځوانه ځواني چې سن یې صرف 34 کاله و د طیارې د ټریننګ په دوران کې د طیارې د رالوېدلو له امله مړ سو.
د تر مرګ وروسته روسي حکومت په خپل هیواد کې د فضانوردانو د روزنې یو سټیشن او نور مهم تعمیرونه او بلډینګونه د یوري ګاګارین په نامه ونومول. په نننۍ دنیا کې اکثره ولسونو او هیوادونو د ساینس، علم او ټکنالوژي په وسیله خپل ځانونه د پرمختګ لوړو مرتبو ته رسولي دي او په همدې خاطر یې وطنونه آرام او پرمختللي وطنونه دي. تاسو پوهیږئ د یوري ګاګارین هغه خبره چې ویلې وه چې هغه وخت به لرې نه وي چې یو افغان فضا ته ولاړ سي رښتیا سوه او زموږ یو افغان فضانورد هم د مځکې له کرې ووت او فضا ته ولاړ.